دا ورو سوال کړی دی وایي چې ما د یو عالم دا فتوا اورېدلې وه چې څوک ځمکه والي په نیت د خرڅولو نو بیا په دې ځمکه کې زکات دی خو که چېرته یو سړی ځمکه والي د تجارت په نیت یې نه ده اخیستې خو एकदम یې بس داسې حالات جوړ شو چې یو کس راغی او ډېر ښه ریټ یې ورته وویل یا د ده ضرورت راغی اچانک او هغه ځمکه یې خرڅه کړه اوس به زکات په دې کې یي او که نه الجواب چې کله یو انسان ځمکه والي په نیت د تجارت څه ته وایي په نیت تجارت څه خرڅوي به که ریټ ښه راغی خرڅوم به دې ته نیت د تجارت وایي نو چې کله کال پوره شي د دغه ځمکې چې کوم ریټ دی په دغه وخت کې د هغې نه به زکات وباسي او دا خو اسانه دې طریقه اسانه ده ځمکه تا سره څومره ده دومره ده په نن سبا وخت کې د دې څومره ریټ دی دومره دی د دې نه ربع العشر راوباسه د لسمې څلورمه حصه راوباسه دا اسانه ده ښه یو سړی دی هغه ځمکه واخیسته د تجارت په نیت یې نه ده اخیستې کور به وي جوړ کړم مارکیټ به کېدای شي جوړ کړم د خپل کور به پسې غټ کړم او دې څه نیت یې شتي ضرورت را پېښ شو یا ښه ریټ راغی او एकदम د دا ځمکه دا د خرڅه کړه نو د ځمکې په دې سر کې تجارت نشتی عفوا زکات نشتی ولې زکات نشتی اراده د اول نه د تجارت نه نو دی به اوس زکات څنګه ورکوي دی به زکات د هغه پیسو نه وباسي کمې پیسې چې دته میلاو شوې که چېرته د نصاب نه زیات یو کال پې تېر شي پوه شوې پې که نه خو د ځمکې په سر کې یا د هغې په ریټ کې زکات شي نشتی ځکه چې د نیت د اول نه د تجارت هغه نو دا خو एकदम د اضطراري حالاتو کې خرڅه کړه یا دا چې ښه ریټ پرې راغی والله اعلم